په دغه کمپ کې د اسلامي امارت له لوري د اوسېدو ځای، خوراک، څښاک او د درملو پوره اسانتیاوې برابرې شوي دي. هغه سخت تنګ چې د فرضي کرښې څخه خوا تېرې کړې دي او هغه ترخې خاطرې کولی شي هغه موږ سره شریکې کړي. د راویستلو د کاله نه نو موږ ورته ویل چې داسې ته موږ ضلالت باندې بیایې نو دې ضلالت باندې موږ نه ځو. دا غون مومن مسلمانان نیولي دا اوس دې لاړ شي جیلو ته دې وګوري د دې افغانانو اول دې که اخلي جیل ته دې ورشي ښځې ماشومانان څوک یې فریاد واوري. څومره وخت دې تېر کړ په پاکستان کې مو 2 کاله تېر کړل. 2 کاله دې تېر کړل. 2 کاله ته څه کار اخته وې؟ هلته مو روزانې کول د لاس 12 مزدوري مو کول. دغه د سایر کلینیکونو شاهدان به نن اوسو انشاءالله. دلته خو به حتما انشاءالله تر نن مازدیګره پورې موږ خپل ټیمونه اماده کوو. دلته به د شپې او د ورځې خدمات ورته اماده وي. سلامونه، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. درنو لیدونکو، د کابل شمالي ټرمینل کې د کډوالو لپاره لنډمهاله جوړ شوي کمپ ته راغلو. په دغه کمپ کې د اسلامي امارت له لوري د اوسېدو ځای، خوراک، څښاک او د درملو پوره اسانتیاوې برابرې شوي دي. غواړو په همدې تړاو له خپلو هیوادوالو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو او مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، یو 2 تنه هیوادوال مو چې تر ډېره کډوالو اوس راغلي خپل هیواد ته، غواړم دوی سره هم خبرې اترې ولرم. دوی اوس د کابل شمالي کمپ کې د ژوند ورځ شپې سبا کوي. سلام، جوړ په خیر. وعلیکم سلام. څنګه وروره، ښه صحت دې ښه دی؟ الحمدلله، شکر. ډېره مننه. ژوندی اوسې. څومره وخت بعد راغله خپل هیواد ته؟ الحمدلله زه خو 20 کاله بعد راغلم. 20 کاله بعد راغلی. اصل کې د کوم ځای؟ اصل کې زه د قندوز او د قندوز ولایت خاناباد ولسوالۍ. تر اوسه د خپل کلی ولسوالۍ خپل هیواد لیدلی و دغه 20 کلونو کې که نه؟ لیدلی مې و، پخوا وخت کې راغلی مې و، څو 2 کاله مخکې یو چکر راغلی وم. اوس 2 کاله بعد بیرته راغلو. اوس وضعیت څومره فرق کړی دی دغه 2 کالو نه تر اوسه پورې ستا په نظر، او څنګه دی د مجاهدینو رویه تاسو سره؟ الحمدلله وضعیت ډېر فرق کړی دی، لږ نه چې بیخي ډېر. موږ راغلو الحمدلله دا 5 ورځې کېږي، موږ د هېڅ ستونزې سره مخه نه ده. که د خوب کم ځای، که د کمپونه یي، که د نغدي مرسته یي، که خوراکي، موږ سره الحمدلله برپوره مرسته سوې ده. شکر ده. موږ ډېر د اسلامي امارت نه راضي یو. الله دې دوی ته عمرونه او اجرونه ورکړي انشاءالله. او بل موږ نور ورونده چې کوم پاتې دي هغو ته وایو چې خپل هېواد ته د راسي، هېڅ ستونزه نشته، هېڅ مشکلات نشته. دا انشاءالله د هر څه پورې تر کوره پورې انشاءالله دوی تیار دي چې په خدمت کې د انشاءالله اسلامي امارت هېڅ ستونزه هېڅ شي کې به انشاءالله کمی رانیسي. آیا دا فکر دې کړی و چې دومره به اسلامي امارت تاسو سره مرسته وکړي، دومره به تاسو ته هرکلی وکړي په دومره ښه رویې سره، او دومره خدمت به مو وکړي؟ حتی دغلته د خوراک، څښاک، درملو هر څه اسانتیاوې تاسو ته برابرې شوي دي؟ موږ خو دا فکر نه و کړی، خو چې کله راغلو اوس موږ پوه شو. موږ اوس پوه شول الحمدلله. زه چې راغلم هېڅ ستونزې سره نه یم په مخ. الحمدلله ما 5 بچي دي واړه، له بچو ته ما ته نورو مؤمن مسلمانانو ته چې زه کله په دې خاوره کې ما په ښۍ کې دا تر دې کابله اوس را رسېدلی ما سره د هر شي مرسته سوي، خوراک، څښاک، نغدي مرستې تر کوره بر انشاءالله موږ ته ذمه ولې چې موږ د خدمت کوو. تر اوسه پورې موږ هېڅ شکایت نه لرو. الله دې دوی ته عمرونه ورکړي، الله دې دا حکومت دایمه قایمه لري. امین. دا راته ووایه، د فرضي کرښې څخه خوا چې کله ژوند کوو، هلته ژوند څنګه و؟ په دې وروستیو کې له کومو سختو سره مخ شولئ؟ هغه حکومت تاسې په څه ډول راوشړلی؟ ډېر مشکلاتونه دي هلته، لږ نه چې بیخي مشکلاتونه دي. خو وخت مو تېرم که، خو په خبرې هم تېرې کړي دي، هغو سیاستونه هم تېر کړي، پیسې حکومت نیولی سو د پاکستان، پیسې هم ډکې کړي ورته. داسې وخت موږ هلته هم نه ده تېر کړی چې لکه په اسانه باندې. ډېر مشکلاتونه هلته موږ سره په مغسې وي. پیسې له موږ نه اخیستي. اوس که دوی وایي یونیسیار دوی ته کارټونه ورکړي، موږ یې نه پتنګو. دوی یاسې د یو د میډیا په سطحه دا خبر کوي. کارټونه لري، صحیح ده، که کوم سړی کار لري دوی نه ده نیولی ده، خو د هغوی روپۍ ورکړي خوشي کړې ده. دا اوس د پاکستان
سینټر جیل لاندې جیل دا څو جیلونه دي دا مکمل افغانیو ډک دي کارټونه ورسره دي که خیر عارضي تورې په جیب کې نه خو په کور کې پراته دي خو مګم دوی داسې د یو میډیا په سطح دا خبر کوي چې دوی سره کارټونه د موږ نه دي نو موږ بې کارټه نیسو بې کارټه سړی هلته نشته ده غونډ کارډ والا دی چې نیولی دی بې کارټه سړی به هغه که په کور کې هغه هم راجسټر ده خو کارډ به ورته نه راغلی بې کارټه سړی نشته غونډ یونیسیار کارټونه ورکړي مګر دوی د پیسو له خاطره هر سړی نیسي زوروي یې څوک د کوره یو په جیل کې ده څوک ونیسي نغدي پیسې ته واخلي 50,000 10,000 هین تر 1.5 لکه پورې پیسې ته اخیستې دي دا زه دروغ درته نه وایم زه 15 ورځې کېږي راغلی یم والله که زه درته دروغ یم لاړ دې سي دا یونیسیار دی د جیل ته لاړ شي دا چې کوم یو طرفداري کې دوی د جیل ته لاړ شي ودې ګرځي دا غریبانان چې د علاج لپاره راغلي په جیل کې پراته دي هلته له کمپانیو نه راغلي له په جیل چا به لیړۍ چلوله چا به رشکه چلوله څوک په کمپانیو کې کار کوي دا غونډ مومن مسلمانان نیولي دا اوس دې لاړ شي جیلو ته دې وګوري د دې افغانانو اول دي که اخلي جیل ته دې ورشي ښځې ماشومانان څوک یې فریاد واوري څوک نشته چې فریاد یې واوري دلته به انشاءالله چې خپل هیواد مو دی خپل ملک مو دی الحمدلله غږ به اورېدل کېږي شکر د ټولو غږ به اورېدل کېږي دلته به انشاءالله د ټولو غږ اورېدل کېږي دلته به انشاءالله موږ زه نه چې څه مهاجرین دې راشي هېڅ ستونزې سره به مخه نه شي له هر څه نه تر لجیرا به نیولې تر خولۍ نه نیولې تر نقدي مرسته خوراکي مواد میوه‌جاته پورې نور هر څه پورې الحمدلله موږ هېڅ شکایت نه لرو شکر د الله د دوی قایمه دایمه لري ډېره مننه ډېر ترې راضي یو مننه کور وده ته څنګه وروره الحمدلله کله راغلی نن مې شپږمه ورځ ده چې راغلی یم څومره وخت دې تېر کړه ما 22 کاله تېر کړه 22 کاله دغه 22 کاله چې تا هلته تېر کړه په څه کار مصروفه وې بل ته څه کار د غریبي د وروره د کاغذو کار دی هلته په پاکستان کې بل څه کار وکړي یا به روزانه کوې یا به کاغذ ټوله بل کار خو نشته د افغاني دپاره همدغه یې کار ده څه تصمیم لرې 22 کاله بعد خپل هیواد ته راغلی خپل هیواد ته به په کومه برخه کې مرسته وکړي کومک به وکړي خدمت به وکړي او اولادونو ته به دې توصیه څه خبره دا ده چې زما په وسه هر کار پوره یي زه به انشاءالله وکړم چې هر کار مې په وسه پوره خپل یي هیواد ته خدمت کوي خپل هیواد ته به زه خدمت وکړم زه دوغنې خوشحاله یم بعد د 22 کالو راغلی یم چې اسلامي امارت چې موږ دې خوا راوختي فرضي کرښې نه دې خوا د هېڅ شي کمبودي موږ نه ده راغلې ډوډۍ اوبه هر څه انتظامات نغدي مرستې زموږ سره سوي دي حتی خصوصا تر دغه ځایه پورې اسلامي امارت موږ ته د موټرو پیسې لا راکړې دي نو ډېر ځینې راضي اولادونو ته به دې توصیه څه چې خپل هیواد ته راغلی اولادونو ته به دې کوم نصیحت کوي د خپل هیواد په هکله د اسلامي امارت په هکله د هیواد ته د خدمت په هکله څه چې زموږ خپله شخصا زموږ په وسه پوره یي موږ به دا خدمت کوو اولاد ته به هم دا وایو چې دا د وطن دپاره چې هر خدمت زموږ په وسه پوره یي هغه به اولاد ته هم دا وایي چې دا خدمت به ته د وطن دپاره کوه اولاد مو هلته سکول زمینه نه ورته برابره د مکتب زمینه نه ورته برابره اوس خپل هیواد ته رالو د مکتب زمینه به ورته برابروو او مدرسو ته به لیږو چې یعنې څه زموږ په وس باندې پوره یې هغه به کوو هغه سختې تنګې چې د فرضي کرښې څخه خوا تېرې کړي دي او هغه ترخې خاطرې کولی شي هغه موږ سره شریکې کړي نو ډېرې مو تېرې کړي دي کومې کومې درته ووایو ورور دغه وروستیو کې چې کومې ترخې خاطرې در باندې تېرې شي داسې وخت راغلی دغه موږ خپله داسې حالات کې راغلي چې موږ باندې چاپه راله پولیس د شپې راله مونږ یې راوایستلو د کاله نه نو مونږ ورته ویل چې داسې ته مونږ ضلالت باندې بیایې نو دې ضلالت باندې مونږ نه ځو نو مونږ خپله ځو سبایي پورې مونږ ته وخت راکړه مونږ سبا خپله کډه کوو ځو زه د لاهور نه را روان شوی یم دلته زه د لاهور نه رالم اوس راغلی یم خپل وطن ته شکر دی الحمدلله ډېر شکرګزار یم د الله نه د اسلامي امارت نه چې موږ سره تر دغه ځایه پورې هر څه مرسته کړې ده د هېڅ شي کمبوتی نه دی راغلی دا چې خپل هیواد ته راغله موږ د تل په خدمت کې یو زموږ ټول هیوادوال ستاسې په خدمت کې دي او زموږ غېږه تل تاسو ته خلاصه ده ډېره مننه سلام ستړی مه شي په خیر وعلیکم سلام خیر جوړې شکر د الحمدلله ډېره مننه خپل هیواد ته درته راخلاص وایو شکر وباسو چې خپل وطن ته راغلو چې موږ مهاجرین چې دا دومره وخت په پاکستان کې تېر کړل هېڅ فایده یې موږ ته ونه رسوله خو بس موږ خپل وطن ته راغلو دا خپل امارات نه موږ ډېر خوشحاله استو
اسلامي امارات نه موږ خوشحاله سو چې موږ هر څه د پاکستان کې موږ 15 کاله 30 کاله تیر کړل، هر څه نه موږ پتنګ وبه نه وې، دا نه و هغه نه و، چې هر څه موږ خپل له جیبه کول. خو کله له خیره خپل وطن ته چې راننوتلو، خپل وطن ته راغلو، ماشاءالله موږ له ټولو نه خوشحاله سو. موږ ښه خدمت، موږ هر څه رسیدګي چې بارډر نه تر دا کابل پورې رسېدلی، موږ هر خدمت شوی ده، هر موږ هغه شوی ده. موږ له دوی نه ډېر خوشحاله سو، اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله سو. او موږ دا هغه لرو چې دا کم مهاجرین موږ په پاکستان کې پراته دي، کم مهاجرین چې موږ په پاکستان کې پراته دي، دا خواهش ورته لرو ورونو راشي خپل وطن ته راشي، پردي وطن پرېږدئ. نور پردي وطن وایي د نیمو شپو ده، هغه خبر رښتیا ده، د مشرانو وایي د پردي کټ د نیمو شپو ده، چې 50 کاله پکې تېر کړې بیا هم همغه نمکارامه درته وایي، همغه مهاجر. خو موږ تر اوسه پورې افغان نوم لري، خو پاکستان دالخور موږ ته ویلي چې ته نمکارامه یې، ته وایې نمکارامه یې. موږ نمکارام ناست و، شکر الحمدلله موږ خپله وطن کې هر څه شته. خو زه دا مهاجرین ته وایم خواهش درته کوم راشي خپل وطن ته راشي، خپل وطن جوړ کړئ، چې وطن کې یو نه دوه کېږي، دوه نه درې کېږي، دا یو لاس باندې څه نه کېږي، چې دا دواړه لاسونه یو ځای شي یو کار کېږي. راشي خپل وطن ته راشي، ټول خپل مسلمانان ورونه پښتانه چې څه دي په کوم ملک چې دي را دي چې ورور لاسونه یو کړي، چې دا خپل وطن ماشاءالله خپل وطن جوړ کړو، ویرسو. اسلامي امارات سره ورور ګله موږ خدمت ډېر کوي، اسلامي امارات موږ خدمت دومره خدمت کوي چې دا 50 کاله ته په پاکستان کې تیر کې هغه دالخوري ته خدمت نشي کولی. راشي خپل وطن ځان نشي ساتلی، ځان نشي ساتلی. هغه داسې شوي دي چې هېڅ څه نه لري، هر څه د هغې ختم دي. هغه هم دغه ده چې موږ او تاسې باندې پیدا کوي، خپل ځان چلوي. راشي خپل وطن ته راشي، خواهش درته کوم خپل وطن ته راشي، بس که نور مسافري پرېږدئ، راشي خپل وطن جوړ کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول په خیر، بخیر قرار ده، بخیر بخیر بلاش. قدرمن لیدونکو، دغه مېلمنو هیوادوالو کډوالو هیوادوالو یوې خیمې ته راغلم، غواړم دوی سره دغلته په خیمه کې یو ځای خبرې اترې وکړو. السلام علیکم حاجي صاحب. بیا هم سلام. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، جوړې په خیر. موږ خو د خیر د پاکستان څخه د کوټ څخه رالو، او خو هلته حالات ډېر بدل و، ډېر سختي و، ډېر ناپسندي و. یار خو په ماچستان کې اعلانونه راته وکړل چې زموږ د ملک ووځي، ولاړ شي افغانان ولاړ شي. بیا راله په کورو باندې ګرځېدل، نن لا د خیر چې نن د خیر ورځ چې ولاړ شي. که سبا رالو بیا به موږ ګودړان ته ور در واچوو، تاسې به هم د جیل ته واچوو، تاسې به هم جیل ته واچوو. چې هغه شان چې په 50 روپۍ قیمت و، هغه هم دغه پرېښول، په چا نه رانیوله. کومه چې چا چې غوا درلود هم یې چا نه رانیوله، په کار یې نه ول. و چې پیسې درکړو خو دغسې راته پرېږدي. چا چې ټکټر د 6 لک روپۍ ټکټر درلود، هغه په غاړه کې چې اوس د 6 لک روپۍ د بچیانو روزي باندې ورکړې ده، اوس دا وکم څه راپرېږدي نه راکوي نه خرڅ شي هم نه په پیسو باندې. نو موږ ورځ ځم بزیم په هغه سرای کې پرېښولې، هلته چا سره بزګر وم، بزیم په هغه سرای کې پرېښولې. څه خاورې چې په جیب کې راسره هغه چې پر هر چمبر رالو په جیب کې راوکتل، هغه پیسې به مې راڅخه واخیستلې. د کالي ماشین یې هم رانه پرېښوی. ورور د جار ځم به داسې ګرد د افغانان ګرد چې راغلي په دلار باندې چې ما ورته کتل، ګرد داسې ذلیل و، ستړي و، داسې بې عزته راغلي. چې افغانستان ته بلدک ته چې راواوښتو، بس ورور د جار سم افغانانو طالبانو ډوډۍ اوبه غوښې ول څه چې خدمت لري، بس راته واسه موږ اوبه در هم در رسو، دا اوبه غواړي، ډوډۍ غواړي، غوښې غواړي، هر څه چې غواړي موږ د سره کمپلان هر شی هر ځای چې موږ شپه کړې ده هلته زموږ خدمت شوی دی. هر ځای چې موږ راغلي هلته زموږ شپه خدمت شوی دی. دا اوس په کابل ته راورسېدو د خیر سره، دا په خیمه کې درې شپې کې چې ناست یو، خیمه ده، هر څه امکانات برابر دي، زموږ خدمت کېږي. نو د خیر منتظر موټر ته څه کرایه مو نه درلودل، منتظر د پایرا کرایه نه را جوړېدله. نو اوس موټر والا سره خبر وکړه چې بیا پایرا کې بیا د چا څخه درکړو. نو اوس موټر ته مو بار پورته کړی د خیر څه ودلې ته منتظر موټر ته ناست. ښه، څومره وخت دې تېر کړ په پاکستان کې مو 2 کاله تېر کړل. 2 کاله دې تېر کړل. 2 کاله کې ته څه کار اخته وې؟ هلته مو روزانې کول، د لاس د 2 لاسه مزدوري مو کول. او اوس ته تصمیم لرې خپل هېواد ته په کومه برخه کې خدمت وکړې؟ بس د خیر سره چې کوم زموږ وس رسېدی، هغه خپل وطن کې خپل ملک کې خدمت کوو، او که خدا کړي وو، بس د خیر سره خدای دې مو خپل وطن را جوړ کړي. ورځ جار سم په مسافرۍ باندې 45 کاله زما عمر دی، 45 کاله سړي ژر نه ده سپینه سوی. 45 کاله زما عمر دی، زما 45 کاله ژوند کې په مسافرۍ باندې زما ژر سپینه شوه. زما مشر بچی د 8 کال دی،
یو کور یو واده چې ما کړی و زما بچیان هغه د اشرف غني په تېر سوي بمبار کې ولاړ ختم شو بیا مې دویم واده پسې راوکړ په مزدورۍ باندې په ستړیا باندې اوس زما بچی زما لوی بچی زما لوی بچی دا 2 کال دی نو تماشه د خدای په خیر غواړي خدای دې مو پر قرار کې خدای دې په وطن کې امن راولي خدای دې مو وطن پر قرار کې وروجه د ډېر مسافر ډېر ستړي حاجي صاحب دغه کمپ ته چې کله راغلی دغه کمپ کې څومره مرستې وشولې او د کومې برخې مرستې کیږي له خیره د اسلامي امارت لخوا خیمې راته ولاړې دي امارت راته درولې دي ورور فرش کړي خیمې دي ورور د باران د یخ څخه بچاوي کمپلان ډوډۍ اوبه هر څه راته امکانات برابر دي څوک مو پوښتنې ته راځي هر څوک پوښتنې راځي چې څه حال ډوډۍ دې رسېدلې اوبه دې رسېدلې و شکر دې هر څه امن بس هر څه امکانات برابر دي هر څه رسېدلي دي ستاسو کور ودان بس موږ پر سترګو باندې منو بس موږ د خیر سره چې دلته مو خپل ځانونه وسا کړ خپل شپه مو وکړ ډوډۍ مو خپل خپل موټر بندوبست کوشي د خیر خپل ولایت یعنی راضي یاست د اسلامي و ډېر ښه راځي بس کور ودان بس ښه راغلی وایو بیا خو به درنه حکیم ماجرې ته چې کله لاړ شي نه ماجرې څخه ملګري د ماجرې څخه داسې یو چې دا درته ووایم چې خطورې ځینې ایران ته هم تللی یم په ایران کې مې 10 کاله په ایران کې تېر کړي ایران مې هم لیدلی دی پاکستان مې هم ولیدی پاکستان چې دی پاکستان خو موږ مخکې نه پېژنو موږ دا زموږ دوست دی مګر پاکستان موږ د 200 کال دښمن دی زموږ دوست نه جوړېږي تر پاکستان ایران لاړ شو شیعه ملک دی ساتي په خلاص مګر پاکستان موږ دوست نه جوړېږي داسې موږ د افغانانو دوست نه دی ښه دغه مشر زوی ته به دې توصیه څه وي نصیحت به دې ورته څه وي څه به ورته ورته وایي وایم چې د خیر سره دلته په خپل خواري کار دلته په خپل ډوډۍ پیدا کړي بس بالا مسافرۍ ته به نه ځي پردي ملکو ته به نه ځي و په پردي ملکو کې ما هېڅ خیر ونه لید نو ته به چېرې ووایې بس بیا موږ تاسو ته ښه راغلاست یو ډېره مننه ښه کور شو چې بخیر ودان خپل ملک ته زنده‌باد راغلی ژوند مو غواړم کامیابه اوسئ ډېره مننه قدرمنو لیدونکو د کابل د سیاحت عامې د ریاست مسؤلین رئیس صاحب او معاون صاحب مې تر څنګ ولاړ دي سره د ټیم یې غواړو دوی سره هم خبرې اترې ولرو چې د شمالي ټرمینل کمپ ته راغلي دي غواړي د خپلو کډوالو هیوادوالو خدمت وکړي السلام علیکم انصر ستړي مو شي په خیر ستړي مو شي په خیر یاست جوړ یاست ډېره مننه پیل کې به دا راته ووایي چې ستاسې د راتلو هدف دغه کمپ ته څه دی موږ پرون د مجرون د ریاست سره تماس ونیوی چې دلته زموږ وروڼه افغانان چې دلته راغلي دي په کابل کې مشکېږي په دا کمپ کې د 1-2 ورځو دپاره نو د صحت خدماتو پوښتنه مو وکړه دلته د صحي خدمات نه وو موږ نن په دغه منظور راغلي یو چې د دغه ولسونو د دغه خپلو وطنوالو د صحت د مشکلات طرفه کول دپاره دلته ټیمونه ماده کو صحي خدمات یې ترسره کړو په دې منظور راغلي یوازې دغه کابل کمپ کې دغه پلان لرئ که نه په نورو ولایتونو کې چې کمپونه جوړ شوي دي هغوی ته هم لرئ موږ د کابل ولایت په سطحه باندې مسؤلیت لرو هغه افغانان چې د جلال آباد د لارې څخه د مایپر د لارې څخه راځي په هغه لوی لارو په مسیر کې موږ خپل کلینیکونه شفاخانې لرو هغه هم څلورې ساعته دوی په خدمت کې دي او کوم کډوال چې د بولدک د لارې څخه دې خواته کابل ته راځي په کابل کې د دغه کیمپ په دې کې شپه او دوی پاتېږي د دې لپاره موږ خدمت ترسره کوو خدماتو په اړه راته ووایي د کومه برخه کې ډېر خدمات کوئ دا سیار کلینیکونه دي که نه دا به دایمي په دغه کمپ کې دغه ستاسو کلینیکونه فعاله کېږي دا کمپ خو دایمي نه پاتېږي دا خو موقت دی د یوې شپې او 2 شپې دپاره دلته دغه وطنوال پاتېږي بیا خپلو ولایتونو ته ځي موږ به په ایمرجنسي لحاظ باندې د دې خدمات ترسره کوو هغه که داخله ناروغي وي که د اطفالو وي که د زنانه امراض سره تعلق ولري دغه خدمات ترسره کول معاون صاحب هغه کډوال چې وروسته دغه کمپ نه چې کله دا کمپ ختمیږي دا خو موقتي کمپ دی هغه کډوال چې کابل ته راځي او کابل کې میاشت پاتې کېږي په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ ځکه دغه چې راځي ځینې هلته مال او ځمکې غصب شوي دي په کرښې څخه خواته او دغه هلته یعنې ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ دي په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ دوی دپاره کډوالو دپاره به جلا جلا کلینیکونه جوړ شي یا نه شي څه ډاډ ورکوئ هغه کډوالو ته چې دغه ستونزې لري او دغه ډاډ لري په خپل ذهن کې موږ د ټول کابل ولایت په سطحه هغه په ولسوالۍ کې دي او که دلته په کابل ولایت کې دي موږ منظم کلینیکونه شفاخانې لرو انشاءالله دغسې مشکل جدي مشکل به پیدا نه سي چې زموږ وطنوال دغه څخه وکړېږي تر خپله حده تر خپله وسه پورې انشاءالله کوشش کوو چې دوی ته خپل صحي خدمات ورسوو که هغه د سیار موبایل ټیمونو په صورت کې او کلینیکونو د جوړېدو په صورت کې په هر بخش کې انشاءالله موږ دوی سره همکار پاتېږو دغسې جدي ستونزه به پیدا نه سي که څه مشکلات وو د دواو د دې
دپاره انشاءالله موږ د مؤسساتو سره د همکارانو سره په تماس کې یو چې دوام ورته آماده کړو او د مشکلات راپسې د دوی دغه د سایر کلینیکونو شاهدان به نن اوسو انشاءالله دلته خو به حتما انشاءالله تر نن مازدیګره پورې موږ خپل ټیمونه آماده کوو دلته به د شپې او د ورځې خدمات ورته آماده وي ډېره مننه تل کامیاب اوسئ. خوشحاله الله اوسئ. عزت کور مدن. قدرمنو لیدونکو دغه و د کابل شمالي ټرمینل کمپ چې زموږ د کډوالو مهاجرینو هیوادوالو لپاره جوړ شوی و. د اسلامي امارت له لورې هر ډول هر اړخیزه مرستې ورسره کیږي او د مرستو وعده ورکول کیږي. نن هم د کابل د عامې روغتیا ریاست له لورې ځینې مسؤلین او رئیس صاحب هم ورسره راغلی و او غواړي دوی سره هر اړخیزه مرستې وکړي. د مرستو ډاډ یې ورکړ هغه هیوادوال چې د فرضي کرښې څخه اخوا پاتې دي او زړه نه ښه کوي چې خپل هیواد ته راشي او هلته پټ د ضلالت ژوند تېروي. نو هغوی ته هم زموږ غږ دا دی چې راشئ خپل هیواد ته راځئ چې لاس سره ورکړو او خپل هیواد آباد کړو. تر بیا مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شه.